سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشه قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ده. د ملي مقاومت جبهې په هرات کې د دوو جګپوړو طالب مشرانو د وژلو ادعا کړې. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې په ورځ په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا دوم کنډک د درستیزوال نصر احمد عمري او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم د خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. قدرمنو لیدونکو له ماتې مننه کوم.